سبزي واخلئ سبزي واخلئ واچوه او ستړی مه شې ژوندی اوسې دارو مه ژوندی اوسې زه نو لاړم ته لاړ شه غلی شه کنه نو بیا زه غلی کوم درته وایم غلی شه جلۍ باندې فشار مه راوړه ته هم نوره مه ژاړه ستا غږ کس رانغی نور څومره ورته په تمه کېږو راوبرسېږي 2 ساعته وروسته به هر څه ګډوډ شي ماغزه دې راته وخوړل دا انجلۍ زر غلې که ګرانې دا هر څه تېرېږي په ما باور وکړه زما سترګو ته ښه وګوره له دوی نه ژغورل کېږو خو اوس ته ارامه اوسه سمه ده خور جانې موخه را رسیږي زر لاس په کار شئ دوام ورکړه د بمي برید په اړه چې کوم استخباراتي معلومات زموږ لاسته راغلي هغه له تاسو ټولو سره شریکوم سمه ده کومه سیمه کې د انپاشا په سیمه کې 9 سړک کې په 4 نمبر کور کې د بمي برید لپاره چمتووالی نیول کېږي کېدای شي چې په 2 ساعتونو کې برید ترسره شي چاودېدونکي توکي ډېر قوي دي د دې لپاره چې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېږي د ښار مرکز کې له ګڼه ګوڼې نه یوه ډکه سیمه کې هغوی دا برید ترسره کوي ځانګړې ډله اړتیا ده چې زموږ ټول ملګري په دې اړه ډېر پام وکړي بیا یې وایم چېرته چې د بمي برید لپاره چمتووالی نیول کېږي زر تر زر خپل عملیات پیلوي د همدې له امله هلته نږدې له ټولو ملګرو نه د مرستې غوښتنه کېږي داسې نشي کېدلی خو فکر وکړه چې یوه تېروتنه وشوه کله چې د بټنې ته فشار ورکړه 20 ثانیې وروسته بم چاودنه کړه ښه دا بم چېرته کېدم ها هغه نجلۍ مو د څه شي لپاره ساتلې هغې نجلۍ پورې یې وتړه په دې ډول به یوه ماشومه ځانمرګی برید وکړي که زما په خوښه وای نو دا کار مې هېڅکله تا ته نه درکوم خو زموږ د جمال ورور غوښتنه هم داسې ده ځکه یې تا ته درکوم دې جګړې لپاره زه له خپل ځانه تېره شوې یم جمال ورور مې هم په دې خبره پوهېږي ته چې په چا باور لرې زه له هغه نه یو قدم مخکې یم ویم ته به د یوې خدمتګارې په توګه دننه شي له هغه نه وروسته به بیا هغوی درته زموږ د کسانو د لیدلو ځای وښیي سمه ده
کسانو ته دې ووایه چې په ماشومې فشار رانه وړي که نه بیا جمال ورور ته وایم هغه په خبره نه پوهیږي همداسې ژاړي تا خپل کار وکړه زرکه واغونده همدلته یې واغوندم دننه یې اغوندم خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي دا ولوله زه یې نشم لوستلی زر یې ولوله زر کوه ویل وله علي زویا مور دې له تا نه قربان شي ته په ما پسې نه یې خفه شوی خو زه تا پسې ډېره خفه شوې یم ډېر وخت تېر شو زه د دل په خوبونو کې وینم زویا که ته ناراضي ځای دې راوښایه چې زه درشم ولې داسې کوې زه کمزورې شوې یم ناروغه یم علي دا چې زما په نصیب کې څه لیکل شوي نه پوهېږم خو داسې ښکاري چې اجل مې را رسېدلی باید پرته ستا د لیدو نه مړه نه شم زویا یو ځل راشه چې خدای پاماني وکړو علي زه درپسې ډېره خفه شوې یم سترګې په لاره یم درته جانې تر اوسه نه یې ښه شوې اوس هم درد کوي ښه کېږم لورې ته اندېښنه مه کوه سمه ده پلار ته مې زنګ ووهه خو ځواب یې رانه کړ مورې پلار دې له موږ نه ډېر اړین کارونه لري لورې ښه کېږم ته ماته یو ګیلاس اوبه راوړه سمه ده ګرانې هله سمه ده مور جانې له دې ځایه ځو ډېر وخت کېږي چې مور مې نه ده لیدلې که مخې ته مې راشي نه شم یې پېژندلی نور نو له دې ځایه ځو علي فکر کوي چې هغوی به موږ پرېږدي چې لاړ شو ګوره ګرانې له دې ځایه تښتو له داسې ژوند کولو نه خو بل هر چېرته چې ژوند وکړه ښه دی ما په تا زړه بایللی زه ستا لپاره دلته یم هر څه چې ته وایې زه منم همدارنګه دلته مې زړه تنګ شوی نن شپه تښتو چې بېغمه شو سمه ده تښتو او واده کوو د نورو انسانانو غوندې ژوند کوو علي ته شاته باغچه کې پیدا وکړه زه د هغې ماشومې څنګ ته ځم زر کوئ پایله ویې
تاسې لاړ شئ. ملګري دې ډېر پام وکړي. د استخباراتي معلوماتو له مخې ویل کېږي چې دننه یوه مېرمن او یوه ماشومه هم شته. په هېڅ ډول باید پرته له اړتیا نه ډزې ونه شي. که اړتیا شوه موږ باید قرباني ورکړو. یو ډز هم باید بې ځایه ونه شي. نښان ویشتونکي د پېښې ځای دې په ډاګه که 2 دقیقې وروسته خبردار کوم ګوره. زه په تاسو ټولو باور لرم، خو مخابره کې خبرې ونه کوي. غږ مو باید بل څوک وانه وري. صلاحیت تا ته درکوم. ژوندی اوسې وروره. په 2 دقیقو کې کار خلاصوو. زو سلیمه. اوس یې وخت نه دی لور جانې. ته نو چېرته یې پلار جانه؟ زه په یوازې ځان څه وکړم؟ هی زما خدایا، اوس نو دا پوښتنه مه کوه چې ماښام ته څه چمتو کړم. اوس یې وخت نه دی. څه خبره ده ښځې؟ څه خبره ده؟ پلار جانه، پلار جانه،
لورې پلار جانه ګرانې ارامه اوسه مه ژاړه ووایه څه خبره ده ارامه اوسه مور جانه مې بېهوشه شوه زه ډېره ډارېږم پلار جانه کور ته راشه پلار جانه کور ته راشه سمه ده لورې سمه ده لورې مه ژاړه سیبو امر وکړه وروره زموږ کور ته زر یو امبولانس ولېږه څه شوي وروره په دواړو سترګو ګرانې لورې کله چې کور ته راغلم له نږدې نه بیا سره خبرې کوو سمه ده ته اوس مه ژاړه لور جانې سلیمه مه ډارېږه وروره سترګه دې نه ده ژوبله شوې اندېښنه مه کوه ډېر ژر به بېرته ښه شي ځان مې سوځي وروره پخه دې هم لږه ژوبله شوې ده د دې لپاره چې چغې ونه وهي خوله مې ورته بنده نیولې وه سلیمه ته هم دلته اوسه سمه ده بل هېڅ ځای ته مه ځه پوه شوې وشو کنه وشو وروره آفرین ګرانې لورې هم داسې ارامه اوسه مور دې ښه کېږي ته اندېښنه مه کوه اوس نو خپلې مور جانې ته پام کوه لږې اوبه هم ورته ورکړه ښه لورې ډاکټران هم په لاره کې دي لږ وروسته ده رسېږي
وای ظالمانو برید شوی پام کوئ هغوی په موږ برید کوي برید شوی راځه ځانګړې ډله راغلې برید شوی خوشی بکا هغوی موږ ولیدلو عاقف او سلیم هلته دننه دي ډېر پام کوئ ملګرو پام کوئ ظالمانو که غیرت لرئ دننه راشئ لورې زه بیا وروسته درته زنګ وهم لارا تلیفون مه بندوه مورې ښایې نرسې خورې د مور حالت مې ډېر خراب دی نښان ویشتونکی دې لرې لاړ شي تاسې هم لرې لاړ شئ درته وایم لرې لاړ شئ سیبو بالتا وروره لازمه ماشې ته ښه جوړ شوی ویشتلو ته یې هم چمتو یم له دیوار سره یې سوری کوم زه هیڅ نه پوهېږم چې تا څنګه پوه کړم لږ صبر وکړه عاقف او سلیم دننه دي هغوی به یې چاره وکړي کارلوسا معلومات راکړه یو کس دننه دی او یو د باندې خو کله چې نښې ته برابر شول که ستاسې امر وینو سمدلاسه یې ولم امیر صاحب واخیستل شو ته په تماشه کسان مو دننه دي زر کوه عاقفه زر کوه زمریه مخکې له دې نه چې کومه تېروتنه وکړې زه دې اوس هغې نړۍ ته لیږم دا وژنم ژوندی یې نه پرېږدم وژنم یې دا ماشومه وژنم که موږ مړه شو نو ټول شهیدېږو ته به څنګه شي په دې اړه دې فکر کړی فکر کوې ته به هغه ووژنې او خپله به ژوندی پاتې شې ها وژنم دې دا وژنم یې شاته لاړ شه که نه نه وژنم یې همدې تاسو ته خبر درکړه
خبر ده ها پولیسو ته د انجلۍ خبر ورکړی. خاینې په هر حال اوس ژغورل کیږو یو بل سره یې وتړئ. وسله دې وغورځوه. درته وایم وسله دې وغورځوه، که نه دا دواړه درته همدلته وژنم. هله وسله دې وغورځوه. وسله دې وغورځوه که نه وغورځوه. وغورځوه. زنځیر راوړه چې دواړه پرې وتړو. سمه ده. لازم مخکې کا. لاس راکا. راکا. لاس دې ورکه که نه. لاس دې مخکې کا. لاس دې مخکې کا. مخکې کا. مخکې کا هله مخکې کا. ومې تړل. ظالمانو کومه جاسوسه مو چې رالېږلې وه کومه اتل مو چې رالېږلی و دواړه مو ونیول. وا مو اورېدل که تاسې شاته ونه ګرځئ نو دواړه وژل کیږي. هغه څه وایي بالته؟ دروغ وایي وروره. عاقف او سلیم هغوی ته ځان په لاس نه ورکوي. سمه ده، خو زموږ جاسوسۍ څنګه وپېژندله؟ وایي چې هغه یې نیولې ده. شاته لاړ شئ که نه نو دوی وژنم. کارتال درې کارتالیاو اورم زمریه. وروره هغوی لیدل کیږي. د عاقف او د یوې نجلۍ لاس یې په زنځیر تړلی دی. سلیم درته ښکاري؟ نه نه ښکاري.